سلامونه درنو ملګرو، هیله ده چې ټول صحتمند خوشحاله او سوکاله اوسئ. زه غواړم چې یو څو کلمې یو څو خبرې وکړم هغه چې بګنر لیول باندې، یعنې څوک غواړي چې په دې تکل کې دي چې ژبه زده کړي، هغه چې انګلیسي ژبه ده که چېرته نور چې هره ژبه ده، که روسي ده که چینایي ده که فرانس ژبه ده، چې هره ژبه ده. لومړی تاسې دا کوشش وکړئ چې په یو سکل باندې تاسې فوکس مه کوئ. یعنې زه په دې مطمئن یم چې په یو سکل باندې تاسې که فوکس وکړئ، نور شیان چې یعنې په نور سکلونه دي چې هغه تاسو ته ستونزمن جوړېږي. هغه څنګه؟ هغه په دې چې دا تاسو ته بورینګ تمامېږي. نو تاسې په تقسیم الخاص سره مخته لاړ شئ. که تقسیم الخاص سره مخته لاړ شئ نو دا یو ډېر اسانه یو یعنې ډېر دلچسپه تاسو تمامېږي دا ژبه. نو که چېرې تاسې په تقسیم الخاص سره لاړ شئ، 20 منټه یو سکل ته ورکړئ، 20 منټه بل سکل ته، 20 منټه بل سکل، که چېرته 20 منټه نیم ساعت که ورکړئ، د ورځې 2 ساعته که تاسې ورته مطالعه وکړئ، نو زه په دې مطمئن یم چې په 3 میاشتو کې، هغه کم از کم 3 میاشتو کې تاسې ډېر څه تاسې ته جوړېږي. نو تاسې کوشش په دې وکړئ چې لومړی په لیسنینګ کې تاسې لږ ځان فکر تاسې دغه مغزه او دماغ د مایند سیټ ورسره چې آماده کړئ. ګورئ، لیسنینګ سره دا تاسې یو خو جمله در سره اسانېږي، د ده سره تاسې ریډینګ در سره اسانه کېږي، د ده سره تاسې فکر ورسره آماده کېږي، مایند سیټ هم ورسره جوړېږي. د ده په خوا کې تاسې کولی شئ چې لیسنینګ سره زر زده کړه وکړئ، ځکه څه چې تاسې ذهن دماغ اخلي هغه زر جذبېږي، او هغه څه چې تاسې ریډ کوئ او هغه نه بعد هغه ټمپرري لانګ ټرم میموري ته ځي، نو یو څه وخت نیسي. نو لیسنینګ تر ټولو ډېر مهم رول لوبوي. د ده خوا کې ګرامر، د ده خوا کې بیا سپیکینګ، د نور یعنې که چېرته جمله تاسې جوړوئ نو لغتونه، نوې لغتونه راواخلئ، هغه په جمله کې جوړ کړئ، هغه په سپیکینګ کې وکاروئ او په ورځني ژوند کې هغه استعمال کړئ. چې کله هم استعمال کړو نو دا در تاسو ډېر اسانېږي او هغه ژبه زر تاسې زده کېږي. په یاد ولرئ چې دغه خبرې زه هغه کسانو ته وایم چې هغوی په بګنر دي او یا هم غواړي چې په دې تکل کې چې هغه ژبه زده کړه کړي، صحیح ده، چې زده یې کړي. نو هغه چې په انټرمیډیټ دي او یا په اپل لیول باندې دي، هغوی اډوانس کې دي، هغوی په دې شیانو باندې پوهېږي، هغوی ذهن خلاص دی. نو زما توصیه یا خبرې ټول هماغه بګنر لیول کسانو لپاره دی. نو تاسې کوشش وکړئ چې په دې مورد باندې تاسې فوکس وکړئ. انشاءالله زه په دې باوري یم او اطمینان لرم چې تاسې به زر هغه ژبه زده کړه وکړئ. ډېری ملګري بیا که چېرته هغوی غواړي چې ژبه زده کړي نو ډېر کنفیوز وي، یعنې په دې سر یې خلاص نه وي چې په کوم هغه سره باید شروع کړم، څه شی باید زه وکړم، څه شی ونه کړم، کوم ځای نه زه سټارټ واخلم. نو دا همدغه لاره ده چې تاسې سټارټ تر ټولو نه مهم دا ده چې په لیسنینګ باندې وکړئ. د ده په خوا کې چې لیسنینګ باندې یو څه وخت لپاره چې لیسنینګ کې تاسې ډېر فوکس وکړئ، د ده په خوا کې بیا جملې، نور شیان، هر څه چې تاسې واورېده هغه کیدای شي په کومه جامعه کې چې تاسې یې یا په کومه ټولنه کې تاسې ژوند کوئ، کیدای شي ځینې ملګري په اروپایي هېوادونو کې دي، هغوی بیا کومه ژبه چې یا کوم هېواد کې چې اوسېږي هغوی غواړي چې هماغه ژبه زده کړي. نو تاسې کوشش وکړئ چې لیسنینګ زیات واورئ، نو هغه بیا در سره ډېر کومک کوي، ځکه چې تاسې مخامخ کېږئ، سټور ته ځئ، بل ځای ته ځئ، لاره کوڅه په هر ځای کې چې تاسې برابرېږي، نو چې کله تاسې لیسنینګ کړی وي نو تاسې هغه بیا راورئ نو هغه زر ستاسې په دماغ کې کښېني. نو هیله ده چې دا در سره کومک وکړي او تاسې کومه ژبه چې غواړئ چې زده کړئ په زر او په ډېر په اسانۍ سره تاسې زده شي او وشي کولی چې خپل ورځني مشکلات حل کړئ. نو تر بیا ښې چارې.